قوم کی چھ بہائی خکاری کولاو برسر عام دی بہائی کئی اللہ رب العالمین پا پدیو کی آغا دردونا حقا بیمارینی او پا کی خکارا کی چھ مخکنو قومونو کی نوی اس گورے کنا قسم با قسم بیمارینی دا پا دی قوم کی چھ خکارا کی دارا دی ظلم نتیجہ دا اولم ينقص الميزان والمكيال إلا أخذوا بالسنين وجور السلطان إلا أخذوا بالسنين وجور السلطان وشدة المؤونة او کم قوم چی پناب تول کی کمے کئی حرام خوری کئی قاد سالی و پدی بانی رازی قاد سالی ظالم بادشاہ پدی مسلط کی گی وشدة المؤونة و سخت مشکلات سخت مشقتوں کی مواقع کی دا کور زان لمشقت دے سیبر دکان زان لمشقت دے دا مالاقی زان لمشقت دے وشدت المعونہ سخت مشقت کی بدا خلق واقع کی ستڑے جن بید دی خلقو ناب طول کی جسو کمے کئی حرام خوری کئی ولم يمنعوا زکاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ولم يمطروا او کم قوم چاگی زکاة نور کئی رخبر معلوم زکاة اللہ والا اسمان باران بندئی باران بن کئی ان غٹ غٹ خلق دے زکاتونه نه ور کئی الله وی کدا زناور نه کنا کدا زناور نه باران د باندې کینا شکر واسه چې را زناور شته دي ګره دا قوم د ساس کی مستحقم نه دي چې بری ساس کې وشي اولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم او کم قوم چې د الله او رسول لوز مات کی الله او ظالم بادشاہ بدی مسلط کی د بلشانا نور کافرانو بدی مسلط کی د دیو د لاسون د بار ساخلی وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل الله بأسهم بينهم او کله چې ملک حکمرانانو د الله په کتاب په سلنه کورا بس پر منس کی خارجنگی الا جعل الله بأسهم بينهم پر منس کی جګړی داو پیدا کی په دیو چې د الله په کتاب په سلنه کی دا پنځه خصلتونه دي دا ممکن نن ټول شته ځکه به دا مصیبتونو مشکلاتو کې اخته یو الله رب العالمین دې موږ صحیح مؤمنان جوړ کړي الله دې موږ کې توفیق موږ راکړي چې موږ صحیح توبه الله توبه سو حقیقت معنی سره توبه الله